تر سپټمبر پورې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل د دوحې تړون څخه سرغړونه ده. له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روان کال د سپټمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، طالبانو یې په اړه غبرګون کې ویلي چې تر سپټمبر پورې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل د دوحې تړون څخه سرغړونه ده. په دې هکله د طالبانو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دا چې بایډن د عسکرو ایستل څو میاشتې ځنډوي او تر راتلونکي سپټمبر پورې بشپړول غواړي. دا فیصله د دوحې له توافقنامې څخه ښکاره سرغړونه او په خپل کړي عهد عمل نه کول دي. په اعلامیه کې پر ملګرو ملتونو او ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د دوحې تړون د لاسلیک شاهدانو غږ شوی چې پر امریکایي لوري فشار راوړي تر څو په توافقنامه کې په کړیو ژمنو عمل وکړي او په ټاکلې نیټه خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوي چې په لومړي سر کې د 6,000 بندیانو د خلاصون له ورځنی بهیر 6 میاشتو ته غځول، بیا د بین الافغاني مذاکراتو له شروع کېدو سره په 3 میاشتو کې د باقي بندیانو نه خلاصون، د تور لیست نه ختمول، له 1200 څخه زیاتې تخطیانې کول او بالاخره اوس ځواکونو د ایستلو په نیټه کې څو میاشتې نه ځنډ اعلانول به ټولې نړۍ ته ښکاره کړي چې په امریکایي جهت باور نشي کېدای. د اعلامیې په پای کې ټینګار شوی چې طالبان تر اوسه پورې د دوحې تړون ته په بشپړه توګه ژمن پاتې شوي دي او له مقابل لوري څخه هم غوښتنه کوي چې نور په یوه او بله بهانه افغانستان کې جګړه اوږده نه کړي او په ټاکلې نیټه ټول عسکر له افغانستان څخه وباسي.